د هند نوموتى کرکټ لوبغاړى ډهوني پوز ته ولاړ. د هند کرکټ لوبډلې نامتو ويکټ ساتونکى او توپوهونکى مهيندرا ډهوني به اوس د پوز په کم کې دنده ترسره کوي. د هندي رسنيو د راپورونو تر مخه د يکشنبې په ورځ د ويسټ انډيز په وړاندې هندۍ لوبډله اعلان شوه. له هغې څرګنده شوه چې مهيندرا ډهوني په لوبډله کې نشته. ډهوني به راروانې 2 میاشتې د لوبډلې سره نه وي او په دغه 2 میاشتو کې به نوموړى د هند په پيرا ملټري کیمپ کې دنده ترسره کوي. هندي رسنۍ وایي چې ډهوني له مخه څخه د هند کرکټ بورډ BCCA له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړي. د کرکټ نشته د خبر له مخې مهيندرا ډهوني د BCCA له مسؤلینو سره ناسته کړې او ورته یې ویلي وو چې ویسټ انډیز ته د هندۍ لوبډلې سره نشي تللی. نوموړی دوی ته سپینه کړي چې له نړیوال جام مخکې یې پرېکړه کړې وه چې د هندي پوز سره به پاتې کیږي او په پوز کې به خدمت ترسره کوي. همدا لامل دی چې هغه د ویسټ انډیز د لوب لپاره نه ځي. د 2019 نړیوال جام تر پای ته رسېدو وروسته د مهيندرا ډهوني د کرکټ څخه د استعفا په ورکولو په اړه هم بحثونه روان دي. خو د BCCA مسؤلینو کرکټ نشته ته ویلي چې مهيندرا ډهوني له لوبډلې څخه 2 میاشتې رخصت اخیستی او د استعفا په اړه یې تر اوسه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه ډهوني د BCCA د مسؤلینو او غوروي کمیټې ته هم ویلي دي. مهيندرا ډهوني ته په 2019 کې د هند پوز لخوا د ډګرمن رتبه ورکړل شوې وه. د هندي پوز سره د نوموړي مینه هیڅ پټه پاتې نه ده او هغه په خپله یوه مرکه کې هم د دې یادونه کړې چې له کوچنیوالي یې پوز سره مینه وه او غوښتل یې چې پوز ته لاړ شي. خو قسمت د مهيندرا ډهوني لپاره پوز نه و غوره کړی بلکې هغه لپاره یې کرکټ او د کرکټ میدانونه غوره کړي وو چې نوموړي پکې سترې لاسته راوړنې هم درلودې. د هند کرکټ لپاره به خورا زیاته ګرانه وي چې د ډهوني په شان تکړه او با تجربه لوبغاړي پیدا کوي.